په ظاهر نظر کې دا غره ادا د علم شي نه حصولي دی کنه هغه کې خود توجیه کړي و پرون هغه د توجیه نه رسو خو بیا دا خبره راتله چې د افلاطون په نسبت باندې علم کم علم دی حضوري او ظاهر نظر کې وایخه په ظاهر نظر کې نو حاصل د رد ده ما ته وګوره په دې کتاب کې دلیل نشته دې کتاب کې فقط دلیل د ملازمه دی په دې کتاب کې دلیل د ملازمه دی دلیل د خارج نه وایا چې علم د الله تعالی په ممکنات باندې که حصولي شي په واسطه د صور سره شي نو یا به لازم شي تعدد د وجباو یا به تسلسل لازم شي او یا به ترجیح بلا مرجح راسي تالی په اعتبار د شقوق ثلاثه سره باطل تعدد د وجباو تسلسل او ترجیح بلا مرجح مری واړه باطل دي کرات مرات تیر شوی دی وجه د بطلان نو دا چې علم د الله تعالی صور شي علم د الله تعالی حصولي شي دا هم باطل وجه د ملازمي د ویل د ورته اشاره کړی دی دغه وجه د ملازمي او دلیل د ملازمي دا هم په طرز د قیاس استثنایی رفعی سره ده دغه دلیل د ملازمي هم په طرز د قیاس استثنایی رفعی سره ده د سوایا علم د الله تعالی په ممکنات باندې په واسطه د صور سره شي دغه صور به یا ممکناتی او یا به واجباتی تالی په اعتبار د شقین سره باطل لا چې ممکنات شي هم باطل چې واجبات شي هم باطل نو دا چې علم په واسطه د صور سره شي دا هم باطل ویږي ان شاء الله ها الک اولی وجه د ملازمه کایلم فاصله صور سره شي نو دا به ولی یا ممکنات یا به واجباتی وای ځکه موجود چې منحصر ده په دې قسمینو کې موجود بخا یا واجب یا بچي وي ممکن به وي نو بل شق شته نه کنه او وجه د بطلان د تعالی د چې صور واجبات شي یا ممکنات شي دا ولی باطل له ګوره خلاصې درته وایم کچیرته واجبات شي نو بیا تعدد د وجبا ورزي وکنه حالانکه واجب منحصر فی فردین ده کله صور چیرته واجبات شي نو صور متعدد دي کنه دي صور متعدد دي کنه متعدد د وجبا شو کنه شو ها او کچیرته دغه صور ممکنات شي نو یا خو تسلسل راځي یا ترجیح بلا مرجح راځي ولی وای ځکه دغه صور د ممکناتو دا چې کله ممکنات شو نو خدا مخلوق دي کنه دا مخلوق دي کنه دي ها نو دا چې د الله تعالی مخلوق شو دغه صور نو خو الله تعالی په دې باندې به علم لري که بنه لري علم بلري کنه دا به مسبوق بالعلم وی کنه وی ها اوس دغه علم د الله تعالی په دې صور باندې یا به په واسطه د نور صور سره وی او یا به عین وی د ذات د واجب تعالی سره یعنی حضوري به وی چې به وی حضوري به وي کچیرته علم په دغه صور باندې عین شي د ذات د واجب تعالی سره یعنی علم حضوري شي نو بیا ترجیح بلا مرجح راځي بلکې ترقی وکوا ترجیح بلا مرجح نه ترجیح د مرجح راځي ولی ځکه ممکنات باندې علم حصولي په واسطه د صور سره او په صور د ممکنات باندې علم حضوري بغیر د واسطه د صورونه او حالانکه د صور ممکنات او اغذی صور ممکنات هغه ممکنات نو پاغي باندې علم حصولي او په دې باندې حضوري دا ترجیح بلا مرجح ده کنه ده بلکې ترجیح د مرجح ده ولی ممکنات موجود دي په وجود اصلي سره او صور موجود دي په وجود ذلی سره وکړه دا موجودات ذهنیه دي وجود ذهني وجود ذلی دی وجود ذهني ته چی وای وجود ذلی وای وجود خارجي ته وجود اصلي او وجود عیني وای نو په هغه شی چې ممکنات موجود دي په وجود اصلي او خارجي سره هغه باندې علم حصولي او هغه چې موجود دي په وجود ذلی او وجود ذهني سره وجود غیر اصلي سره په هغه باندې علم حضوري دا ترجیح د مرجوح نه کنه ده وکنه دا صور مرجوح دي ممکنات راجح شو کنه په ایمان په پوښ ان شاء الله او کچیر علم په دې صور باندې دا هم علم حصولي شي یعنی علم په دې صور باندې په واسطه د نور صور سره شي نو هغه نور صورو کې پختنه کوم باغی باندې به علم په واسطه د نور صور سره وي تسلسل شو کنه شو تسلسل شو کنه پوښ ان شاء الله نو ځکه علم د الله تعالی په ممکنات باندې حصولي نه بلکې حضوري ده لکه د افلاطون علی و نور اشراقیین چې ویلې چې علم د الله تعالی حضوري ده سر مخلاص ان شاء الله اقول شارح قاضي وی فرات کې په دغه خلکو باندې چې وی علم د الله تعالی په ممکنات باندې حصولي ده وې دغه صور الموجوده تو د دې صور سره قید د چا ولګو شابسي د الموجوده تو ولګو ښه ولی دلته وشکال پیدا کیږي چې مولا صاحب تا ویل کنه کایلم د الله تعالی په دې ممکنات باندې حصولي شي واسي د صور سره شي نو دا صور به یا ممکنات او یا به واجبات و یو بل شق هم شته کنه چې دغه صور دي نه واجبات شي او نه د ممکنات شي بلکې دا د ممتنعات شي
څه شي دي شي ممتنعات شي. نو شارح قاضي د صور سره د موجوده قید ولګو چې نه دا صور ممتنعات نشي کېدلې ولې ځکه ممتنع معدومي او دلته دا صور علم دی کنه او علم معدوم نشي کېدلې ځکه علم مبدا د انکشاف د اشیاء ده. مبدا د انکشاف د چا ده؟ انکشاف د اشیاء په چا سر راځي؟ په علم سر راځي. نو مبدا د انکشاف د اشیاء هغه معدوم کېدلې سي نه. معدوم خو ظلمانی وي هغه چې په خپل ظلمانی وي هغه کې په خپل انکشاف نه وي نو هغه به د بل د انکشاف لپاره څنګه مبدا او سبب وګرځي. نو ځکه دا صور به خامخا موجودي. نو چې کله موجود شو نو بیا خو موجود منحصر فی فردین دی کنه چې یو ممکن دی او بل واجب دی. پوهیږي مولانا؟ دغه صور چې موجود لذاتها دي لکه دا د افلاطون رایه ده. افلاطون وایي کنه چې دا صور قائم دي تر خپل ذات پورې او لذاته تعالی یا موجود دي د ذات د الله تعالی. دا د چا رایه ده؟ د ارسطو او د شیخینو. هغه وایي چې دا صور قائم دي تر چا پورې. او دغه صور چې اما واجبه لذاتها یا به واجب لذاتها وي او لاندې نکلي او ممکنه یا به شی وي قدا به واجب لذاتها وي وهو محال نه. دا کون د دې صور واجب لذاتها دا محال دی ولې ځکه بیا تعدد وجب او راځي او ممکنه یا به دا صور ممکني دا تفسیر د ممکن دی. فائز الذات والوجود عنه تعالی د څه ممکنات چې ذات او وجود د الله د طرف نه وي. فائز الذات والوجود څه معنی؟ چې فیضان د ذات او د وجود د چا د طرف نه شوی وي. د ممکن ذات او وجود د چا د طرف نه دی؟ د الله د طرف نه دی. په دې باندې پوه شئ. دلته اشکال پیدا کیږي چې باید داسې ویل شي وي فائز الذات عنه تعالی چې ذات د الله د طرف نه دی. ولی فیضان د ذات د شی د الله د طرف نه دا مسلم دی. فیضان د وجود د شی لره د الله د طرف نه. چې ذات د الله د طرف نه شو خو وجود هم د چا د طرف نه شو؟ د الله د طرف نه شو. په دې باندې پوهیږي نو ته به جواب وکړي چې دا هم من دا زم منم چې فیضان د ذات دا مسلم دی. فیضان د وجود لره د الله د طرف نه. خو دلته چې د غذات او وجود واړه ذکر کړی دي دې کې اشاره کړې د هغه اختلاف د اشراقیین او د مشایین ته په دې خبره کې چې حق جعل بسيط دی او کجال مرکب ده. په جعل الکلیات والجزئیات کې تاسو ویلي کنه چې د اشراقیین جعل معنا خلق خلق تفسیر هغه کوي دا اشراقین د خلق تفسیر کوي او مشایین چې هغه په تفسیر سره تفسیر کوي ګرځول د یو شی بل شی ګرځول د یو شی. نو ګوره اشراقین وایي کنه چې حق هغه جعل بسيط دی او اثر بذات د جعل هغه ماهیت ده. اثر بذات د جعل څه شی ده؟ ماهیت ده. او مشایین وایي چې نه حق چې جعل مؤلف ده اثر بذات د جعل هغه اتصاف الماهیت بالوجود ده. پوهیږي ماهیت وجود او اتصاف الماهیت بالوجود دا درې واړه آثار د جعل دي. دا درې واړه مجعولات دي. دا درې واړه چی دي؟ مجعولات دي. خو اختلاف په دې کې چې بذات اثر کم یو دی. نو د اشراقینو په نسبت باندې بذات اثر خپل د ماهیت ده او وجود او اتصاف الماهیت بالوجود دا دواړه آثار بالطبع دي. ویږي او د مشایینو په نسبت باندې اثر بذات اتصاف الماهیت بالوجود ده او ماهیت او وجود دا آثار بالطبع دي. نو د چې ویل ممکنه فائزه ذات د اشراقینو مذهب ته اشاره ده. فائزه الوجود د مشایینو مذهب ته اشاره ده. و یاد ساتي ګوره د وجود نه دلته وجود رابطي مراد ده. د وجود نه دلته شی مراد ده چې هغه وجود شیء لشیء ده. وجود شیء لشیء چې ش نو بیا اتصاف الماهیت بالوجود شو کنه. وجود د وجود ماهیت ده. وجود د وجود چاته ماهیت ده. د وجود نه کوم وجود مراد ده؟ وجود رابطي چې هغه وجود شیء لشیء ده. ثبوت شیء لشیء نو ثبوت شیء لشیء څه معنی؟ وجود او ثبوت د دې وجود چا لره؟ ماهیت لره. نو خو اتصاف الماهیت بالوجود شو کنه. اتصاف الماهیت نو دې کې د مشایین رایت اشاره ده. سر خلاصيږي ان شاء الله. چې ممکن شي نو فهي لا محاله لا محاله خامخا به دغه صور مسبوقه بالعلم. مسبوق بالعلم به ولې خو چې ممکنات شو مخلوق شو کنه نو خامخا په دې باندې به الله علمي کې بنئ. خدام دا سبقیت بالعلم سبقا ذاتيا او انفکاکيا. دا سبق انفکاکی چې کنه دا سبقت زمانی ته وي. چاته وي؟ سبقت زمانی ته وي. ما ته ګوره دا صور چې کله ممکنات شو نو دا بخا مخا مسبوق بالعلم یعنی په دې باندې به مخکې علم راغلی وي. خدا سبقیت د علم به یا سبقیت ذاتی وي یعنی تقدم ذاتی به وي. علم به مقدمي په دې صور باندې په تقدم ذاتی سره او یا به مقدمي په دې صور باندې په تقدم زمانی سره په تقدم
زمانی سره ما ته وګوره تقدم ذاتی دی ته وایي چې متقدم د متأخر د پاره محتاج الیه وي او علت تامی خو په زمان کې مخکیواله رسواله نه وي زمان د وجود یو وي زمان د وجود شی وي د دواړو یو وي دي ته شی وي تقدم ذاتی او تقدم زمانی دی ته وایي چې زمان د وجود د متقدم دغه زمان مقدمی په زمان د وجود د متأخر باندې لکه تقدم د اب په ابن باندې تقدم د اب په ابن باندې زمانی دی کنه ولې کله چې پلار موجودېدو په هغه وخت کې زوی ورسره نو زمان د وجود د متقدم چې اب د مقدمه شو کنه شو په زمان د وجود د ابن باندې او دغه تقدم د حرکت د ید په حرکت د مفتاح باندې دا تقدم ذاتی دی زمان د وجود د دواړو یو ده د زمان په اعتبار سره سبقیت او تاخر شته نه زمان کې دواړه یو دي خو دغه حرکت د مفتاح ید دا علت تام دی کنه د حرکت د مفتاح لپاره او محتاج الیه هم دی کنه د حرکت د مفتاح لپاره په دې باندې پوښوي تقدم ذاتی او تقدم زمانی او پیژندل شو قابل تقدم طبيعي دی تقدم طبيعي چې متقدم د متأخر د لپاره محتاج الیه وي او علت تام نه وي لکه تقدم د یو په دوه باندې دوه یو ته محتاج دی خو علت تام نه دی ولکه علت تام وای نو بیا کوم ځای کې چې یو وای ته بدوم وای ځکه علت تام سره د معلول وجود ضروری دی دا درې قسم شو څلورم قسم تقدم وضعي تقدم ذکری چې ورته وي تقدم به اعتبار ذکر دا څلور اقسام د تقدم مشهور دي دا څلور اقسام د تقدم شيري مشهور دي نور مشتري تقدم بالشرف تقدم په اعتبار د یوې مرتبه سره ټیک دی کنه لکه تقدم د انبیاء په امت باندې دا په خپل من کې سره جمع کیږي ګوره او تقدم د انبیاء په امت باندې په دما او تا باندې دا تقدم زمانیم دی دا تقدم کوم زمان تقدم زمانیم دی خدا خپل من کې سره جمع کیږي نو دا تقدم به شرف دی بل تقدم چې کنه شپږم دام بیانېږي تقدم بالنسبه الى المبدا المعين تقدم په نسبت سره مبدی معینه ته لکه تقدم د امام په مقتدیانو باندې او دغه تقدم په نسبت سره مبدی معینه ته چې هغه محراب ده چې هغه شیره محراب ده خدغه څلور اقسام چې کنه دا ذکر کیږي مشهور ده دي دا څلور اقسام چې دي طبيعي وضعي زماني او ذاتي زبش ان شاء الله دا هر یو ز شو ودلته دی وی کنه چې دغه صور چې کله ممکنات شونه دا به مسبوق بل علمي او دغه سبقیت د علم بیا ذاتی وي دا د چا په نسبانه څوک چې عالم قدیم وای څوک چې عالم شي وای چې عالم قدیم شو نو بیا خو دغه صورو کې تقدم د علم ور باندې تقدم زمانی نشه راتللی بیا خو به دا معنا چې یو وخت کې دا نو علم ور باندې راغی دوی لا نو دا غینه بعد بیا دی پیدا کړی شو نو بیا خدا قدیم نشو عالم کنه بیا خو شي شو حادث شو کنه او تقدم انفکاکی یا تقدم زمانی دا هغه چا په نسبانه چې وی عالم شي نه حادث دی وکنه عالم حادث دا معنا یو وخت کې نو نو دا معنا چې علم مربانی او خودیلا نو پوښ نو ځکه دا تردید کوي چې دا به مسبوق بالعلم یا سبق ذاتی او یا سبق انفکاکی په دې باندې پوښ ان شاء الله خوله ودا مسبوق بالعلم دا ممکنات تحرزا عن الجهل دین لپاره چې احتراز راشد چانه وکنه الله په دې باندې دا کېدل شي چې الله دې په دې باندې جاهل پاتې شي هغه جهل چې مستحل فيه تعالی په الله تعالی کې نو فعلمه علم د الله تعالی به په دې صور باندې یا به صور اخرى یا به نور صورتونو باندې مثلها فشان تر دغه مخکینی صورتونو فيتمادى الامر لا الى نهايه بالفعل نو دغه امر دا خبره غزيږي تر عدم نهایه پورې بالفعل نو په نور صور باندې با علم پواسطه د نور صورو په نور صور باندې پواسطه د نور صورو نو وجود امور غیر متناهيه بالفعل راضي کنه راضي او هي منكشفه او یا بدغه صور منکشف عنده د الله په نسبت باندې بنفسها یعنی بغیر د چانه د صورونه یعنی علم به حضوري وي علم به شي حضوري وي نو هغه صورت کې بیا ترجیح بلا مرجح راتل کنه یا ترجیح د چا د مرجح رات په پوښ ان شاء الله فمنات تعلقها بس